السلام علیکم د روغتیا په هیله مو 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. ایران د افغانستان له لارې له چین سره د نوي ریل پټلۍ پر جوړولو غور کوي. د ایران د ریل پټلۍ ادارې اجرایوي رئیس جبار علي ذاکري وایي چې له چین سره د ایران د نښلولو لپاره د یوې نوې او ستراتیژیکې ریل لارې طرحه د دوی په کاري اجنډا کې شامله ده. نوموړي ویلي چې دا ریل پټلۍ به له هرات ولایت څخه تر مزار شریف پورې وغځېږي. هیواد ته په جعلي اسنادو د راتګ کچه نږدې صفر ته راټیټه سوې. د سرحدي پولیسو لوی ریاست مسؤلین وایي د هیواد په هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو کې په جعلي اسنادو افغانستان ته د بهرنیو وګړو د راتګ کچه نږدې صفر ته راټیټه سوې. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راپدې خوا د هیواد په هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو کې 43 کسان د جیلکاري او نورو بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي. بلوچستان کې لږ تر لږه 11 افغانان مړه او 9 نور ټپیان سوي. په بلوچستان کې نن سهار د یوې ټرافیکي پیښې له امله لږ تر لږه 11 تنه افغانان مړه سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې پیښه د نوکندي سیمې ته څیرمه د چاغې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د تیلو له ټانکر سره د ټکر له امله رامنځته سوې ده. په پیښه کې ښکیل ټول 21 کسان هغه افغانان دي چې د یوه پیکاپ ډوله موټر په وسیله د یوه قاچاقبر په مرسته په ناقانونه ډول ایران ته پر لاره وه. او روسي جنرال پانیل سراواروف په چاودنه کې ووژل سو. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو عملیاتي رئیس جنرال لیتننت پانیل سراواروف په موټر کې د ځای پر ځای سوو توکو د چاودنې له امله وژل سوی. د امید راډیو غږیز انځوریز او لیکلي محتویات په ویب سایټ او بیلابیلو ټولنیزو پاڼو لکه ایکس، فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټیلیګرام او واتساپ چینل کې هم کتلی او لوستلی سئ. 2 دقیقې خبر هم دومره و. تر بیا د الله په امان.